په نامو کې یو دوه نومونه الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي. نو که تاسو په خپلو ماشومانو باندې د الله تعالی د خوښې نومونه کېښودل غواړئ که نه، نو په دې ویډیو کې درته وایم دغه نومونه پرې کېږدئ، دا الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دي، په دې به تاسو ته ثواب هم میلاویږي زما عزتمندو. او دغه نومونه درته وایم، خو مخکې د دې نه ستاسو د فایدې لپاره یو اهمه خبره درته کوم. د دې نه مخکې مونږ یو ویډیو تاسو سره شیر کړی وم، په هغې کې تاسو ته ما د نومونو په حوالې سره ویلي وو چې د خپلو ماشومانو نومونه هم په کمنټ کې راولګئ چې زه یې تاسو ته معنی بیا وکړم او دا هم درته ووایم چې دا نومونه جایز دي او که ناجایز دي. نو ډېرو زیاتو خلکو خپلو ماشومانو نامې رالېږلي دي، څه 15,000 نه زیات خلکو کمنټ کې د ماشومانو نامې رالېږلي دي. نو انشاءالله د دې ټولو معنی به انشاءالله تاسو ته میلاویږي. دې کې ډېر زیات ښایسته نومونه هم په کمنټ کې راغلي دي او داسې نومونه هم پکې راغلي دي چې هغې بالکل معنی نشته دی زما عزتمندو. دا ټول به کوشش کوم چې یو کلیپ کې تاسو ته زه داسې وایم چې دا نومونه خپلو ماشومانو باندې مه ایږدئ او که د چا وي دا ترې نه لرې کوئ. په دې به بیا کلیپ زه انشاءالله تاسو سره شیر کوم. او دغه شانتې چې کوم نومونه ښکلې نامې دي هغه به هم درته یم چې دا بالکل جایز دی او راتلونکي وخت کې په خپل اولاد باندې دغه نومونه بالکل کېښودی شي. دغه ټول به انشاءالله تاسو ته زه په راتلونکي ویډیوګانو کې وایم. نو بیا هم تاسو ته گزارش دی که زموږ دا اکاونټ تاسو نوي فالو کړي دا ځان سره فالو کوئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به تاسو ته میلاویږي. ډېرې اهم ویډیوګانې تاسو ته را روانې دي انشاءالله د دې اکاونټ نه به تاسو ته میلاویږي. نو ډېرې زیاته فایده به تاسو ته میلاویږي. ګورئ که مو فالو نه کړو دا اکاونټ د غټې فایدې نه به تاسو محروم بشئ زما عزتمندو. نو ډېره فایده به تاسو ته میلو شي که دا اکاونټ زموږ تاسو ځان سره فالو کوم. ما ته پکې ګورئ هېڅ نه میلاویږي، ښه تاسو ته پکې فایده میلاویږي زما عزتمندو. ستاسو د فایدې دپاره وایم اکاونټ ځان سره فالو کوئ، راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله ډېره فایده تاسو ته میلاویږي. صحیح شوه. راځو خپل مین مقصد طرف ته او مین ټاپک طرف ته چې کوم دوه نومونه الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسلم شریف کې دا حدیث شریف موجود دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان احب اسماءکم الی الله عبد الله وعبد الرحمن. وستاسو په نومونو کې الله تعالی ته خوښ ترین نومونه چې دي که نه هغه عبد الله او عبد الرحمن دی. نو عبد الله او عبد الرحمن دا الله تعالی ته ډېر خوښ نومونه دي. د یو معنی د عبد الله معنی ده د الله بنده او عبد الرحمن معنی ده د رحمان بنده، یعنې دا هم د الله تعالی نوم دی. بعضې کتابونو کې راځي چې د الله تعالی خپل ذاتي نومونه چې دي که نه الله او رحمان دی. ټیک شو. نو بس د دواړو تقریبا یو معنی ده. عبدالله عبدالرحمن په خپلو ماشومانو باندې دا نومونه تاسو ایږدئ، دا الله تعالی ته خوښ نومونه دي. ټیک شوه جي. نو امید دی چې انشاءالله دا نومونه ستاسو خوښ شوي وي او په کمنټ کې د خپل ماشومانو نامې تاسو مزید هم رالیږلی شي. زه به کوشش کوم چې تاسو ته د ستاسو د ماشومانو نومونه معنی ووایم، تاسو ته به انشاءالله ډېره فایده میلاویږي. نو ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان د دې نه ځان خبر کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشحال آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.